صوبایي امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا په مشرۍ کې د آیس سود انډرپلې او د ماشومانو سره د جنسي زیاتیاتو په حوالې سره نن په مردان کې وغونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي امن جرګې عهدیدارانو او ممبرانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. زموږ د امن جرګې دا کوم اجلاس شو کوم غونډه چې وانه دا دلته په دې صوبه کې په دې لنډو ورځو کې د ماشومانو د وژنې او هغې سره جنسي زیاتۍ دا کوم واقعات چې شروع دي نو دغه مخنیوي لپاره موږ لای عمل تیار کړ. په دې صوبه کې زموږ په بعضې ضلعو کې د سود کاروبار د انډرپلې په نوم باندې ډېر لویه پیمانه باندې جاري دی او د منشیاتو کاروبار دلته زموږ په صوبه کې ډېر زیات په تیزۍ سره په بر تللی او خاص کر په دې منشیاتو کې چې کومه نوې نشه راغلې ده کومې ته چې آیس ویلی شي او د کومې د وجې زموږ کالجونو یونیورسټو کې زموږ ځوانان زلمې کل بلکې زموږ ماشومان جنکې هم د هغې شکار شوې نو دغه مخنیوي لپاره موږ په معاشرتي لیول باندې په سماجي لیول باندې نن په دې اجلاس کې سکوټي فیصلې وکړې موږ دا وویل که چېرې ریاست په دې خبرو باندې زموږ امداد نه کوي راپاسینه او د دې کم سماجي برایي چې کوم ذکر چې ما وکړو د دغه مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي نو بیا به موږ معاشره وایبرنټ کوو فعال کوو اکټیو کوو او موږ به بیا د دغه سونو برایو خلاف د منشیاتو خلاف د سود خلاف او د ماشومانو بچو سره د جنسي درندګۍ خلاف په ټولو صوبه کې به موږ یو منظم فعال یو لانګ سټینډینګ تحریک به موږ ان شاء الله چلو که خیر ان شاء الله زموږ دا یقین دی چې امن جرګې په دې صوبه کې د ډېرو برایو سماجي برایو خلاف کار کړی دی د دې برایو خلاف هم ان شاء الله موږ جنګیږو. د صوبایي امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا جنرال سیکرټري ارشد منان چارسدي صدر حاجی ابراهیم ډوکیټ مجیب الرحمن رحیم زاده ملک سرفراز عدنان باچا مرتضی خان او نسیم خان په خپل خطاب کې د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې د سود انډرپلې آیس سره د ماشومانو سره جنسي زیاتۍ خلاف د سختۍ سره کاروایي وکړل شي او آی جی خیبر پښتونخوا ته دا خبره په ډاګه کړه که چېرې په داسې واقعیاتو باندې پوری طور عمل ونه کړل شو نو په 11 مارچ به امن جرګه په کالج چوک کې احتجاجي مظاهره کوي. نن چې کوم پروګرام وشو په دې کې چې کوم دینو دا فیصلې وشوې چې یو دلته تنظیمینو په کار دی په ټولو ضلعو کې چې زموږ څومره د چارسدي د صوابۍ د پیښور د مردان د ملکنډ د نوخار څومره ضلعې دي چې په دې کې تنظیمینو وشي او زموږ دا تحریک آواز او د تنظیمونو د یونین کونسل پورې خوارج شي چې په یونین کونسل کې په علاقو کې په محلو کې څومره متاثره خلک د سود نه دي څومره متاثره خلک د آیسو نه دي څومره متاثره خلک د منشیاتو نه دي چې هغې سره چې کوم امن جرګه مرګرتیا وکړي او دغه خلکو مخنیوي وکړي. دغه شانتي چې کوم په 11 تاریخ باندې په کالج چوک کې زموږ چې کوم مظاهره ایښودل شوې ده ان شاء الله تعالی دا هم په دې حواله باندې ده چې به مکمل دغه لا تر اوسه پورې حاصل نه دي د منشیاتو خلاف پولیس هغه شانتي کریک ډاون نه دی کړی چې کوم پکار دی سرکار لا ځکه چې اول سرکار سره اول پولیس سره قانون نو من امن جرګې مهنت وکړه د 2015 نه د سود خلاف هم بل منظور کړ بیا پولیس لاس منګه مضبوط کړه دا غې نه پس منګه د آیسو خلاف په 9C کې او په منشیاتو کې قانون نو امن جرګې په کوششونو باندې د الله په فضل ستاسو په تعاون سره بل منظور شو. اوس نن چې کومینو پولیس دغه خلکو ته لاس ولې نه چي ولې پولیس چې کومینو کمزور دي په دې حال باندې چې نن په ټولو ضلعو کې خلک فریاد کوي چې منشیات په عروج دي سود په عروج باندې دي. اوس داسې کار دی چې دا پروګرام دا احتجاج هم د دغه حوالې سره دی او ان شاء الله موږ قوم ته دا اپیل کوو د خلکو ته دا اپیل کوو چې مهرباني وکړئ د امن جرګه د ستاسو دپاره ده دا د ستاسو مظلومانو دپاره ده دا د ظالمانو د سودخورو د منشیات پیروجو خلاف آواز اوچتئ. موږ نه د ستاسو نه پیسې غواړو نه زموږ د ستاسو نه اوټ غواړو موږ به خپل سورسز د ستاسو د قوم د مظلومانو دپاره انشاءالله استعمال